بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو ښه راغلاست یو نوی ویډیو ته یو نوی ټاپک سره او په دې ویډیو کې موږ تاسو په ریکرژن باندې کار کوو چې په سی پلس پلس کې ریکرژن څه شی دی مخکې له دې نه چې په ریکرژن باندې کار وکړو که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیوز چې کوم دي د جاوا سی پلس پلس انډراید اپلیکیشن ډیولپمنٹ اوریکل اس کیو ایل ډیولپر او همداسې ایکسل فوټوشاپ او همداسې نور نوي کلاسونه دي موږ سره پینډینګ دي هغه موږ اپلوډ کوو را روان دي مثلا اکسس اډوانس اکسس دی څو ورځې وروسته به موږ اپلوډ کوو نو ملګرو دا ټولې ویډیوز خپل افغانان ورونو سره شیر کړئ تر څو ټول افغانان خویندې ورونه وشي کولی د دې نه مکمله ګټه واخلي سمه ده ملګرو نو موږ سره راځو چېرته نوی ټاپک دی ریکرژن نو راځو جمپ کوو سلایډز ته او په ریکرژن باندې کار کوو ملګرو یو بل څه زه غواړم تاسو سره ډسکس کوم چې ما په فیسبوک باندې او همداسې په یوټیوب کمنټس کې ما یو کمنټ همیشه ریسیو کړی دی چې زیاتره شاګردان یا زیاتره فالوورز چې دی هغوی وایي چې ته پښتو نه پکې انګلیسي ډېره وایې نو اصل کې زه انګلیسي نه وایم اصل کې زه په همدا پښتو خبرې کوم خو اصطلاحات چې دي په کمپیوټر ساينس کې یا آی ټي کې هغه ټول په انګلیسي دي د آی ټي ژبه چې کوم ده هغه انګلیسي ده یعنی ته به دا مجبور یې چې د اصطلاحات چې کوم دي دا به ټول په انګلیسي کې زده کوې اوس مثلا ریکرژن دی یا یو بل اصطلاح دی د فنکشن په نوم باندې یا یو بل اصطلاح دی د کلاس په نوم باندې یا یو بل اصطلاح د آبجیکټ په نوم باندې نو د آبجیکټ شو کلاسز شو فنکشنز شو لایک انټرفیسز شو لکه مختلف نور ویډیوز کې را روان دي یا همداسې پولیمورفیزم شو نو دا ټول موږ سره انګلیسي اصطلاحات دي او دا ټول د آی ټي خپل اصطلاحات دي چې دا صرف او صرف انګلیسي کې دي دا که چېرته په دنیا کې چینایان دي که مثلا هندیان دي که پاکستانیان دي که د نورو ملکونو دي ایون ترکان دي د هر ملک چې دي هغوی ټول دا په انګلیسي کې زده کوي ځکه د آی ټي یا د انفارمیشن ټیکنالوژي ژبه چې کوم ده هغه خپله انګلیسي ده بله ژبه نه ده نو ملګرو زه خپل د پښتو کې لګیا یم کار کوم تاسو ته پښتو کې ویډیوز جوړوم ټوټوریال جوړوم ترڅو موږ افغانانو ته دا اسانه شي یا تاسو لرنینګ په هغه کې وکړئ پښتو کې وکړئ نور دا کوم اصطلاحات چې دي یا ټرمینالوژي چې ورته وایي یا ټرمز چې ورته وایي دا به تاسو په انګلیسي کې زده کوئ سمه ده ملګرو نو راځو چیک کوو په دې ویډیو کې موږ تاسو په ریکرژن باندې کار کوو ملګرو ریکرژن څه دی دلته ما په انګلیسي کې د دې مکمل تعریف لیکلی دی چې واټ از ریکرژن خو زه پښتو کې تاسو ته ووایم چې ریکرژن یو داسې تکنیک دی چې په دې کې پروګرامر یو داسې یو فنکشن یا داسې یو سچویشن ځان ته جوړوي چې په هغې کې یو فنکشن خپل ځان بیرته کال کوي یعنې یو فنکشن راځي ځان کال کوي لکه تاسو موږ تر اوسه پورې موږ تاسو چیک کوو په سی پلس پلس کې فنکشنز جوړول هغه به مین فنکشن به کال کوو نو اوس به موږ تاسو یو داسې فنکشن جوړو چې هغه خپل ځان بیرته کال کوي نو دې سچویشن ته یا دې تکنیک ته ریکرژن وایي ملګرو په سلایډز کې د دې باره کې مکمل معلومات دی تاسو دا سلایډز د سلش پروګرامر سشینه ګروپ نه ډاونلوډ کړه او په دې باندې دا یو ځل ته ټول سټډي کړه زه په فیسبوک کې تاسو ته وښیم چې هاو ټو ډاونلوډ فایلز فرام سلش پروګرامرز نو ملګرو زه بلته راشم چېرته هغه ته به راشم سلش پروګرامرز ته او سلش پروګرامرز کې تاسو دا وګورئ دې کې فایلز دي او فایل کې دا وګورئ ملګرو موږ سره مختلف سلایډز دي په دې باندې تاسو صرف یو کلیک کړئ او دا به تاسو سره ډاونلوډ شي سمه ده دې کې تاسو دا ډاونلوډ کړئ ګورئ په دې ډاونلوډ بټن باندې کلیک کړئ دا به ډاونلوډ شي نو راځو چېرته دا مه هېروئ چې سلش پروګرامر ګروپ جوین کړئ او همدغسې که تر اوسه پورې تاسو د سلش پروګرامر یا سلش سافت پیج زموږ نه سبسکرایب کړی لایک کړی دا هم لایک کړئ در سره ملګرو دا پیج دی نو زموږ دا پیج دی دا زموږ یوټیوب دی دا مکمل تاسو فالو کوئ مونږ راځو چېرته ډیف سی پلس پلس ته او په ډیف سی پلس پلس کې مونږ تاسو په څه باندې کار کوو په ریکرژن باندې ملګرو زه سمپل دی راځم دې ځای کې یو فنکشن څخه کار کوم وایډ او زه به ورته وایم چې مای فنک مې واخیسته دا څه شو ما سره دا د یو فنکشن ډیکلریشن ما وکړو زه به دلته سمپل ورته وایم چې آینټي ایکس یو ویلیو مې هم ورته پاس کړله نو دا یو د مای فن په نوم باندې یو فنکشن دی چې ته صرف یو ویلیو پاس کیږي راځم ملګرو لاندې دې کې د دې فنکشن څخه کار کوم دې فنکشن زه ډیفینیشن دلته لیکم ملګرو که تاسو غواړئ دلته ډایرکټ هم کولی شئ چې دې ډیفینیشن ولیکئ هیڅ ضرورت نشته چې دوه ځایه کې ولیکئ سمه ده خو خیر وروسته چې تاسو کله پروجیکټ لیول باندې کار کوئ بیا دا ضروري سمه ده نو راځو دلته څه کار کوو زه ډایرکټ کوم دلته دې ډیفینیشن هم اخلم نو زه دلته راځم څه ورته وایم ورته د دې فنکشن کار د چي دا فنکشن دې ماته زه به راشم ورته چې سی اوټ لیکي اول دا کوم ویلیو اف ایکس دې
ماته سی اوټ کی از ایکوال ټو او زه بلته ته چې ان ډل که ماته سوري دلته ورته چې x او دلته ورته چې n ډل صحیح ده دا واخله او غینه پس بزته چې دا x چې کوم ده دا ماته پلس پلس کوم صحیح ده دا پلس پلس شو نو دا یو نورمال فنکشن دی که زه دلته راشم ورته چې ماته څه وکړه my function ماته کال کا او هغې ته value پاس که 1 نو دا داسې وګورئ ملګرو اوس دلته زه دا رن کوم دا یو سمپل فنکشن دی دا ریکرژن نه دی ساده فنکشن دی چې x ماته ویلیو اخذل خلاص پلس پلس کړل هغه ویلیو ماته دوباره نه راځي که زه چې ته دوباره کال کوم نو بیا د پلس پلس ویلیو به راځي دلته ریکرژن څه وخت کار کوي کوم سچویشن ته وایي زه چې کله تاسو فار ایگزامپل یو د سچویشن جوړ کړئ زه به ورته وایم چې f کچېرته x is less than 10 صحیح ده که نه کچېرته x د لسو نه وړوکی نو بیا ته my f ماته څه کوه ماته کال کوه او دلته ماته x پاس کا صحیح ده دا ګورې د خپل ځان یې بیرته کال کا دا اصل کې دا f کنډیشن د دې باډي ده او دې باډي کې ما دا کال کړی لکه څنګه چې مین فنکشن یې کال کوي ملګرو اوس ګورئ ښه زه دا رن کوم نو دا ماته څنګه څه رقم بیهیویر کوي ګورئ دا ما سره څه رقم بیهیویر یعنی څه رقم ما سره انټراکشن کوي دا ګورئ 1 2 3 to 9 9 دی 9 چې دی د x د 10 وړوکی دی که زه دلته ایکول ساین واچوم او دوباره یې رن کوم نو دا به ماته څه کار کوي دا ماته 10 هم اخلي دا ګورئ ملګرو دا ځل ما سره لس هم راواخیستل پرنټ یې کړه صحیح شو ملګرو دې ته وایي څه شی ریکرژن یا ریکرسیو فنکشن دې ته وایي دې ته ریکرسیو فنکشن وایي او دې تکنیک ته ریکرژن وایي لازم ملګرو یو بل فنکشن کار کوم زه به داسې وکړم د دې کالینګ چې دی هغه به ما کومنټ کړه او دلته به زه ورته وایم چې یو بل پریکټیکل دغه واخلم اگزامپل فار اگزامپل زه به ورته وایم چې int fact مې واخیسته factorial یا factor ته وایي صحیح ده که نه factorial او زه به ورته وایم چې مثلا int n تا د یو نمبر راواخلي د n په نوم صحیح ده که نه او هغې نه پس به زه راشم دلته به ورته وایم چې څه وکړه ماته f که چېرته څه وکړه n is greater than 1 او که چېرته دا n د 1 نه څه شو ګریډر یعنی غټو بیا ماته موږ ته څه وکړه ماته ریټرن کا ریټرن ځکه وایه چې د دې ریټرن ټایم int دی ریټرن کا ماته فار ایگزامپل ته یو ویلیو اخیستی چې دا ویلیو ماته ریټرن کا خو زه ورته وایم چې نه دا n واخله ضرب که د چیز سره د فیکټ سره دا ګورئ د فیکټ او څه وکړه ماته n نه ماینس 1 کا صحیح ده n نه ماینس 1 نو دا ګورئ دا د فیکټوریل یو فنکشن دی په میتھمیټکس کې یا په ریاضیاتو کې تاسو پکې باندې پوهیږئ چې یاره وټ از فیکټوریل زه به درته ووایم چې یاره دا شی دی بیا که چېرته تاسو ته مسله وي او زه ورته وایم چې else دلته به ورته وایم else که چېرته داسې نه و بیا ماته څه وکړه ریټرن که ماته 1 نو ماته 1 ریټرن کوه نو ملګرو زه راځم دلته ورته وایم چې اوس ماته فیکټوریل راکړه د چې فیکټ راکړه زه به دلته ورته وایم چې ماته فار ایگزامپل د 3 فیکټ راکړه زه دا رن کوم ګورم چې ماته د دې انسر څه راکوي دا ګورئ ملګرو ښه دا ګورئ هېڅ شی رانه که ځکه یې رانه کړه چې دا ماته ریټرن یې که ویلیو خو هغه خو ما شو کړی نه دی زه ورته وایم چې دا ماته سی آوټ که ده دې مطلب دا دی چې ماته دا سی آوټ که زه به دلته ورسره میسج هم ولیکم چې فیکټوریل مې واخیستی دی که نه ډبل ډاټ خلاص اوس زه دا رن کوم دا تاسو وګورئ ملګرو فیکټوریل نو 6 چې دی دا 3 فیکټوریل دی او که زه راشم ورته وایم چې نه فار ایگزامپل ماته د 4 فیکټوریل راکړه زه به ورته وایم چې 4 که ماته زه دا رن کوم تاسو وګورئ د 4 of 24 دی او که زه دلته راشم ښه ملګرو فیکټوریل دې ته وایي ښه فار ایگزامپل ما دا 4 ورکړه په ریاضیاتو کې د دې فیکټوریل که ته غواړې چې راوباسې دلته به راشي ورته وایي چې 4 ضرب که د چی سره ضرب که د 3 بیا یې ضرب که د 2 بیا یې ضرب که د 1 او بس خلا نو ملګرو دا دې مطلب دا شی دی نو 4 څلور چې کله دریو سره ضرب شي څوک 12 چې کله 2 سره ضرب شي 40 چې کله یو سره ضرب کې بیرته 40 درکوي نو اوس دا کومنټ کوم تاسو وګورئ ملګرو زه دا رن کوم دا ګورئ 40 ماته راکوي که زه راشم دلته ورته وایم چې مثلا ماته 5 راکړه دا ګورئ ملګرو زه به دلته 5 اخلم صحیح دی نو دې مطلب دا شی دی اوس زه به دلته ورته وایم چې 5 ضرب که د 4 سره ګوره 5 نه به لاندې راځي نو 5 4 20 کوم تاسو ضرب زباني به زده کوله سکولونو کې نو 5 په 4 کې شل په 3 کې څو کېږي شل په 3 کې کېږي شپېته او شپېته په 2 کې دا یو سل شل په 2 په یو کې ضرب کې بیرته هماغه یو سل شل راځي نو دلته ما 5 ورکړي دي رزم باید چې دا ماته 120 راکړي نو تاسو وګورئ ملګرو د 120 د 5 فیکټوریل 120 دی نو داسې هم تاسو کولی شئ چې فار ایگزامپل که تاسو غواړئ چې دا 5 دلته شو کړي ځان ته بیا به تاسو دلته څه وکړئ چې ورته ووایئ چې سی آوټ که ماته انټر نمبر مې واخیسته هغې نه پس مې int x مې واخیسته او زه به ورته وایم چې ماته څه وکړه
cn که ماته x صحیح دی دلته به زه ورته وایم چې factorial of x of دلته به زه دا واخلم دلته به زه ورته وایم چې of دلته به زه x واخلم او بیا به څه وکړم دلته به یو میسج واخلم مساوي به کوم او دلته به دا واخلم نو ګوره دا څه وګوره دا کوډ مې ولیکه زه اوس ګوره دا رن کومه سمپل دی دلته به د 5 په ځای باندې څه ورته پاس کومه x به ورپاس کومه صحیح دی زه دا ګوره رن کوم اوس رن enter number for example ما ورته چې د 5 راکړه نو د 5 120 شو دا ګوره factorial of 5 is equal to 120 که زه دا رن کومه دلته راشم ورته وایم چې for example factorial of 4 راکړه نو factorial of 4 is equal to 24 نو چې هر نمبر تاسو ورکوئ دا به تاسو ته دغه factorial راوباسي for example ما ورته 7 ورکړه نو 7 factorial چې د 5040 یعنی 5040 دی نو ملګرو دا ما سره چې recursion ټیکنیک دی دې کې تاسو ګورئ په دې if condition کې دلته تاسو دا فیکټ وګورئ دا کله انټر کړم نو دا ګورئ د دې کالینګ دی دا ګورئ د دې کالینګ دی intn دې د ما نمبر ور پاس کړی دی دا کال کړی ماته نو زه دا څه کار کوم دې ځکه recursion ټیکنیک کار شوی دی ملګرو که څوک تاسو نه پوښتنه کوي چې what is recursion is a technique in which a function call itself دا دې تعریف دی نو ملګرو که بیا هم چېرته د مسلې تاسو کولی شئ ما سره د یوټیوب له لارې نه او یا زما د فیسبوک پاڼې له لارې نه ما سره اړیکې ونیسئ او ویډیوز چې دي هغه خپلو ملګرو سره شیر کړه تر څو ټول افغانانو شي کولی د پروګرامینګ نه مکمله ګټه واخلي سمه ده ملګرو نو ښه وخت تاسو ته غواړم خدای مو آباد لره ژوندي اوسئ